چې الله اوري والله یې هغه څه به نه کې او هغه څه به نه وې چې الله یې نه خوښوي او د الله نافرماني ده. ولې لکه ولې ته د دې ګناهونو نه ځان لرې ساتې؟ ویل ته زموږ د رب یو نوم السمیع دی، البصیر دی، هغه اوري، هغه ویني. یو سړی دی د رزق په مسله کې په الله باندې مکمل اعتماد دی، مضبوط یقین دی چې الله ما له رزق راکوي او زما نصیب دی، زه به اسباب لټوم نو رزق به راکوي الله. ولې دا ته فایده ده کوم ځای راغستې ده؟ وایي زموږ د رب یو نوم دی الرازق او بل نوم یې دی الرزاق، او معنی د هغې دا د رزق ورکوونکی. یا المقیت، د الله یو نوم څه دی؟ المقیت، او المقیت معنی دا ده مخلوق ته رزق رسوونکی. نو زما رب رزق رسوي مخلوق ته که نه. اوس دا د دې نوم هغه هسې داسې مثالونه ذکر کوم، د دې نوم هغه معنی چې ده ستا په ژوند باندې څه کوي؟ ستا په ژوند باندې اثر کوي، ستا په ژوند باندې اثر کوي. اوس سړی د الله نه سم امیدونه ساتي چې الله به ما وبخي او الله به ما رحم وکړي. لکه ولې؟ وایي زما د رب نوم دی الرحمن الرحیم العفو الغفور الغفار الرؤوف الحليم التواب الستير الكريم الأكرم. او په ټولو کې دنه دا معنی پرتې دي. نو دا معنی چې کله ته واورې د خپل رب دا نومونه یاد کړي او بیا په دې معنی ځان پوه کړي نو د الله نه به دې امید پیدا شي. نو مطلب د دې نومونو شمارل صرف نه دي، اول کار به څه وکړي؟ یاد به یې کړي، بیا ځان به پې پوهه کړي، او دریم کار به دا وکړي په دې سره به بیا دعاګانې غواړي. لکه اوس یو سړی دا وایي چې یا الله زما په ګناهونو باندې پرده راواچوه، نو د الله یو نوم څه دی؟ الستیر دی که نه؟ او ستیر څه معنی ده؟ پرده اچوونکی. نو کله چې ته د الله نه دعاګانې غواړې، خو دا کار ته هله کولی شي چې دا نومونه ته یاد یې ګورې. او ګوره موږ کې به څومره داسې ملګري یي چې د دې نعمت نه محرومه دي. اوس ته سوال که د الله نه دعا غواړې، یا الله په ما پرده راواچوه، نو د الله یو نوم دی الستیر، پرده اچوونکی. او ته داسې ووایې اے ستیر ذاته، یا ستیر په ما باندې پرده راواچوه. نو ګوره هغه نوم سره دې د الله نه څه وکړو؟ سوال دې وکړو. یا الله سوچت کې یا کریم اکرمنی، اے عزتمن ذاته ما له عزت راکه. یا رحیم ارحمنی، اے مهربانه په ما څه وکړه؟ په ما مهرباني وکړه. اے الغفور ذاته زما ګناهونه وبخه، اے غفار ذاته زما ګناهونه وبخه، اے رؤوف ذاته په ما باندې شفقت وکړه، اے تواب ذاته زما توبه قبوله کړه. او په دې طریقې سره به روانې څومره خوند به کوي د دعاګانې، دا دعاګانې به څومره خوند کوي.